د افغانستان اقتصادي ثبات او پرمختګ لپاره د اسلامي امارت پروګرامونو ته کتنه. امروزی به خاطر صحبت در مورد اهداف و برنامه‌های انکشافی 5 ساله آینده، حرکت در مسیر توسعه افغانستان و همچنین تسریع همکاری برای انجام موفقانه مرحله دوم راهبرد انکشافی افغانستان یا د افغانستان پراختیایی تګلاره بسیار مهم و ارزشمند است. لدی عمله چې د افغانستان د اسلامي امارت مسؤلینو تل ټینګار کړی چې دوی د اقتصاد محور اړیکو او د سیمې د هیوادونو سره پر رغنده سیاست تمرکز لري. په دې تحلیل کې د 2014 کال د اقتصاد وزارت او د ملګرو ملتونو د استازو وروستۍ غونډې ته کتنه شوې ده. دغه غونډه چې د 2014 میلادي کال د انکشافي چوکاټ د همغږۍ تر سرلیک لاندې جوړه شوې وه، اساسي تمرکز یې د افغانستان د اسلامي امارت پر هغو پروګرامونو او لاسته راوړنو و چې د خلکو د اقتصادي او معیشتي وضعیت د ښه والي لپاره عملي شوی دی. د اقتصاد وزیر قاری الدین محمد حنیف په دې غونډه کې ټینګار کړی چې سره له دې چې افغانستان په 2015 کال کې له ګډو ننګونو سره مخ و، اسلامي امارت توانېدلی د سنجول شوي اقتصادي سیاستونو له لارې د اقتصادي ثبات او ودې په لور مهم ګامونه واخلي. افغانستان داسې نوي کال ته داخل شو چې له اقلیمي بدلونونو، د مهاجرینو له پراخ بیرته راستنېدو، دوامداره بندیزونو او د نړیوالو مرستو له کمښت سره مخ وو، خو په همدې شرایطو کې هدفمند اقتصادي پروګرامونه په عملي ډول پلي شول. د دغو پروګرامونو له مهمو برخو څخه د اقتصادي مدیریت پیاوړتیا، د کورنیو تولیداتو ملاتړ او د پانګونې لپاره د مناسب چاپیریال رامنځته کول یادولی شو. همدارنګه خصوصي سکتور ته ځانګړې پاملرنه او د شرکتونو د فعالولو لپاره د اسانتیاو برابرول د اسلامي امارت د مهمو اقتصادي سیاستونو برخه ده. د اسعارو د نرخ ثبات، د صادراتو پراختیا او د انفلاسیون مهارولو هڅو د هیواد نسبي اقتصادي ثبات ساتلی دی. اسلامي امارت همدارنګه د ملي زیربنایي پروژو پلي کولو ته جدي پاملرنه کړې او د داخلي عوایدو زیاتوالی یې د لومړیتوبونو په سر کې ځای کړی چې دا کارونه د تیر کال په پرتله د اقتصادي ودې سبب شوي دي. په انکشافي برخه کې د افغانستان د انکشافي ستراتیژۍ ترتیب د یو هرړخیز او اوږدمهاله سند په توګه له مهمو بنسټیزو پروګرامونو څخه ګڼل کیږي. دغه ستراتیژي د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ لپاره روښانه نقشه وړاندې کوي او پر متوازن انکشاف، د کارموندنې رامنځته کولو، د فقر کمولو او د اساسي خدماتو پر ښه والي تمرکز لري. د دې ستراتیژۍ له مخې مهم سکتورونه لکه کرنه او مالداري، انرژي، روغتیا، معارف، زیربناوي، معلوماتي ټکنالوژي او صنعت د انکشافي پروګرامونو په لومړیتوب کې شامل دي. د اقتصاد وزارت د معلوماتو له مخې اسلامي امارت پر اقتصادي ځان بسیاینې ټینګار لري او هڅه کوي چې پر بهرنیو مرستو د تکیې کمولو له لارې اقتصاد د کورني تولید او پانګونې پر بنسټ ودروي. په همدې لړ کې د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو ملاتړ، د کارموندنې پروژو پلي کول او د مهارتونو د زده کړو پروګرامونو د بیکارۍ د کمولو او د خلکو د معیشت د ښه والي لپاره مهم ګامونه بلل کیږي. بل مهم لومړیتوب د بیرته راستنېدونکو ستونزو ته رسیدنه ده. په بیلابیلو ولایتونو کې د استوګنې ښارګوټو جوړول او د بنسټیزو خدماتو لکه سرپناه، پاکو اوبو، روغتیایي او تعلیمي خدمتونو برابرول د دې برخې د جدي پاملرنې څرګندونه کوي. هم در ولایت کنر در این ساحه در خاص کنر برای مهاجرینی که مستحق شناخته شدند برای از اونها فرم‌ها توزیع شد و انشالله کسایی که از طرف کمیته ثبت و تثبیت مستحق شناخته شدند برای همه از اونها در این ساحه و همچنان در شهرک‌های دیگر انشالله یک نمره زمین توزیع خواهد شد.
د طبیعي سرچینو مدیریت، د خوړو خوندیتوب پیاوړتیا، د بزګرانو ملاتړ او د کلیوالي معیشت پراختیا هم د اقتصادي پروګرامونو مهمه برخې ګڼل کیږي. اسلامي امارت همدارنګه ټینګار کوي چې له نړیوالې ټولنې سره د متقابل درناوي او ملي لومړیتوبونو پر بنسټ همکاري کولی شي د پرمختګ بهیر چټک کړي. په پای کې د دې غونډې مهم پیغام دا و چې افغانستان باید د هدفمند پلان، د کورنیو سرچینو اغیزمنې کارونې او له نړیوالو شریکانو سره د همغږۍ له لارې د یو باثباته ځانبسیه او دوامداره اقتصاد پر لور حرکت وکړي.